السلام علیکم ناظرین، د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې به زه خبره کوم چې د غزا جنگ بندۍ معاهده چې څومره هم مخ پر وړاندې ځي هم دومره د ګریټر اسرائیل چې کومه نقشه ده یا منصوبه ده دا د ناکامۍ سره مخ کیږي. هم دغه رنګ د اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو چې کوم خواهشات دي، کوم خوابونه دي، کومې منصوبې دي، هغه هم نیمګړې پاتې کیږي او د ناکامۍ سره مخ کیږي. کتونکو څنګه چې تاسو په علم کې ده د اسرائیل او غزا جنگ بندۍ معاهده په 19 جنوري باندې عملی شو او د دې اولنۍ مرحله 2 مارچ پورې مکمل کیدونکې ده. د دې نه وروستو یعنی د 3 مارچ نه واخلې تر د 14 اپریل پورې به د دې معاهدې په دویمه مرحله باندې عمل درآمد کیږي او د هغې وروستو به یعنی 14 اپریل نه تر 25 مئی پورې به درېیمه مرحله د دې مکمل شي. او دا څونه چې په دې کې سټیک هولډرز دي، دا معاهده چې چا کړې ده، امریکا ده، سعودي عرب دی، قطر دی، مصر دی، د دې نه علاوه نور چې څونه سټیک هولډرز دي هغوی دا غواړي چې د 25 مئی نه مخکې دا ټول معاملات او ټو سټیټ سلوشن یعنی دو ریاستي حل دا سر ته ورسي. کتونکو زه به لږ ذکر کوم چې په اولنۍ مرحله کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې دواړو اړخونو اسرائیل او غزا کې چې کوم حماس تنظیم دی د هغوی لخوا د قیدیانو تبادله چې کوم دی تقریبا مکمل کیدونکې ده. خو ولې د قیدیانو دا تبادله چې کوم ده دا به دویمه مرحله کې او دریمه مرحله کې هم جاري وي. خو ولې د دې سره به د فلسطین یعنی د فلسطینیانو او د غزا او دغه رنګ چې کوم ویسټ بینک ته چرته چې فلسطینی اتارټي قایمه ده، د فلسطینی اتارټي یو قسم له حکومت قایم دی د محمود عباس صاحب، نو د دې مستقبل به څه وي؟ په مستقبل کې به چې کوم دی د فلسطین سیاسي منظرنامه څه وي، انتظامیه به څنګه وي، حکومت په د فلسطینیانو څنګه وي، په دې باندې هم غور روان دی. د دې نه علاوه په مستقبل کې د فلسطین یعنی د غزا چې کوم تعمیرینو دی او دغه رنګ د فلسطین سیکیورټي ده، سیکیورټي به د چا په لاسو کې د فلسطین په دې ټولو معاملو باندې اوس راتلونکي وخت کې مذاکرات کیدونکي دي. په دې کې د سعودي عرب سرخار ریاض کې چې کوم د ګلف کوپریشن کونسل چې کوم اجلاس دی هغه ډیر زیات اهم دی. په دې کې د ګلف یعنی جی سی سی کوم ممالک دي، سعودي عرب دی، یو ای دی، قطر دی، د دې نه علاوه عمان دی، د دې هیوادونو نه علاوه جوردن یعنی اردن او مصر هم په دې مذاکراتو کې برخه اخلي او دوی به په باقاعده توګه د دې فیصله کوي چې آیا په مستقبل کې به د فلسطین چې کوم سیاسي حکومت دی یا سیاسي انتظامیه ده په وجود کې راځي د دې خدوخال به څنګه وي او د یعنی د غزا تعمیرینو چې کوم دی دا به څنګه کولی شي او د دې لپاره به د څومره فنډونو ضرورت وي. کتونکو د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ او دغه رنګ وزیر اعظم نتنیاهو بیانات ورکړي چې راتلونکي مذاکرات چې کیږي یعنی د جنگ بندۍ معاهده چې څونه مخ پر وړاندې ځي په دویمه مرحله کې او په دریمه مرحله کې چې کوم مذاکرات کیږي د فلسطین د مستقبل په اړه، په دې کې به حماس، فلسطینی اتارټي او دغه رنګ اسلامیک جهاد چې کوم دی یا نور چې کوم تنظیمونه دي دوی به په دغه مذاکراتو کې نه کینی. په دې باندې د قطر حکومت ډیر زیات سخت رد عمل مخې ته راغلی دی او هغوی دا وایي یعنی قطري حکومت دا وایي چې د فلسطین د مستقبل فیصله به فلسطینیان توی کی او په دې کې یعنی د هغه دا مطلب دی چې په دې مرحله کې به حماس او فلسطینی اتارټي یعنی محمود عباس او د دې نه علاوه چې کوم اسلامیک جهاد دی د هغوی غړي هم ناست وي او په دې کې به برخه اخلي او د فلسطین د مستقبل په اړه به دوی صلاح او مشوره کوي. په مستقبل کې چې څه هم سیاسي حکمت عملي مخې ته راځي یعنی د فلسطین کې چې کوم د مستقبل حکومت دی ټو سټیټ سلوشن د قطري حکومت دا ذکر کړی دی چې یعنی ټو سټیټ سلوشن د دې یو واحد حل دی. نو که چېرې ټو سټیټ سلوشن یعنی دو ریاستي حل مخې ته راځي نو په هغې کې به د فلسطین سیاسي حکومت څنګه وي، اگر چې پای کې شاید حماس یا فلسطینی اتارټي یا چې کوم د اسلامیک جهاد دی د دوی سټیکس نه وي، د دوی موجودیت نه وي، خو بیا هم دغه حکومت په فلسطینیانو باندې مشتمل وي او دا په فلسطینیانو ته قابل قبول وي. د دې نه علاوه دویمه معامله چې کوم ده هغه د فلسطین د سیکیورټي ده چې آیا په مستقبل کې به په فلسطین کې د کومو ملکونو فوج سټیشن کولی شي، تعینات کولی شي، شاید چې د عرب ملکونو فوج په دې کې تعینات کړی شي، د یورپي هیوادونو فوج چې کوم دی هغه په دې کې تعینات کړی شي او مستقبل کې چې کوم د دې سیکیورټي چارې دي هغه په یعنی درېمګړي طاقتونه به راځي او د فلسطین سیکیورټي معاملات
معاملات چې کوم دي هغه به په خپلو لاسو کې اخلي او د امن قیام به چې کوم دی دوی باوري کوي. دا د ټولو نه اهم پوینټ دی چې آیا په دې کې به د حماس یا د فلسطیني اتارټي یا د اسلامیک جهاد څه رول وي او که نه وي. که د دې تنظیمونو رول وي او که نه وي، خو دا ټول معاملات په د دې تنظیمونو سره په مشاورت سره، په مذاکراتو سره او د فلسطین چې څومره هم خلک دي، څومره هم سیاسي ګوندونه دي او نور تنظیمونه دي، د دوی د سلا او مشورې وروسته به دا توی کولی شي چې په مستقبل کې به د دوی سیاسي حکومت څنګه وي او په دې کې به یعنې په مستقبل کې به د فلسطین سیکیورټي چارې څوک ترسره کوي. آیا دې لپاره به د عرب هیوادونو آرمي راځي، چېرته افریقایي هیوادونو آرمي به راځي او که نه یو مشترکه یعنې په عرب ملکونو، په اسلامي ملکونو او دغه رنګ یورپي ملکونو باندې مشتمل یو آرمي دوی جوړه کړي وړه غوندې او هغه فلسطین ته راولېږي او هغوی هلته فلسطیني چارې د سیکیورټي چارې هغوی ترسره کړي. د دې نه علاوه دریم اهم پوینټ چې کوم دی هغه د فلسطین تعمیر نو دی، یعنې د غزا تعمیر نو دی. تاسو وکتل چې اسرائیلي بمباري کې تقریبا 14-15 میاشتو کې تقریبا 15% غزا چې کوم دی تباه او برباد ده، هغه چاڼ پرته ده. تاسو وینئ چې په کنډراتو کې بدله شوې ده. د دې د تعمیرونو لپاره ځینې اندازې وایي چې تقریبا 12 ارب ډالر نه سیوا خرچه به په دې راځي او تازه ترین تخمینه لګول شوې ده، اسټیمیټ لګول شوی دی چې د دې لپاره شاید چې د 10 ارب نه سیوا هم خرچه راشي، یعنې د 10 ارب ډالر نه سیوا خرچه په دې راشي. دا به په راتلونکو ورځو کې توی کولی شي چې آیا د دې پلانینګ به څنګه کولی شي او د دې حکمت عملي کول به څنګه په نظر راځي. دا به مستقبل کې موږ ته په نظر راځي. خو په اولنۍ مرحله کې شاید چې داسې وشي چې د غزا یو برخه آباده کړی شي او هغې ته دغه متاثرین فلسطینیان چې کوم دی د غزا دی راوستل شي او بیا په دویمه برخه باندې د تعمیر نو کار شروع کړی شي او په دې طریقه باندې د غزا تعمیر وکړی شي. کتونکو په دې ټوله معامله کې یو بل اهم پوینټ دا دی چې د قطر امیر چې کوم دی هغه ایران ته راغلی دی او د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای او دغه رنګ د ایرانی صدر سره ملاقاتونه کړي دي. د دې ملاقاتونو څه مقصد کېدلی شي؟ یقینا چې زما ذاتي خیال دی چې کوم په فلسطین کې کوم معاملات توی کېږي هلته چې کوم باهمي مشاورت سره نوي حکومتونه په وجود کې راتلونکي دي، د دې په دې باره کې به هم د دې دواړو اړخونو یعنې د قطر حکومت او د ایرانی حکومت ترمنځ خبرې اترې ضرور شوي. خو چې کوم د قطر دوره ده، د قطر د امیر د ایران دوره ده، د دې له وجې په ایران کې خصوصا نیتنیاهو سره ډېر زیات تشویش پیدا شوی دی چې آیا چې قطر دوره کوي د دې دا مطلب دی چې په دې کې د امریکې بیکینګ حاصل دی، د امریکې حمایت حاصل دی. آیا د ایران په اړه د امریکې پالیسي خو چینج شوې نه ده؟ ځکه چې نیتنیاهو په ایران باندې د حملې خبره کړې وه. په مستقبل کې داسې په نظر نه راځي چې آیا په ایران باندې به اسرائیل حمله وکړي، ځکه چې دا ډول مذاکراتو نه په نظر راځي. یعنې د قطر امیر په تهران کې ناست دی. قطر تاسو ته پته ده چې په ده باندې ډېر زیات اثر دی د امریکې. د دې نه دا ثابتېږي چې کنې ډونالډ ټرمپ په ایران کې ناست وي. نو اسرائیل سره د دې وجې خدشه پیدا شوې ده چې آیا د ایران په اړه د امریکې پالیسي خو چینج شوې نه ده. یقینا چې ډونالډ ټرمپ دا نه غواړي چې د مختلف ملکونو یا په مختلفو خطو کې جنګونه سیوا شي یا د دوو ملکونو ترمنځ جنګونه پیل شي. نو دا ټایپ سیناریو ډونالډ ټرمپ نه غواړي او هغه بالکل په دنیا کې د جنګونو په حق کې نه دی. که د یوکرین جنګ وي او که د فلسطین جنګ وي، په دې کې دوه کسان چې کوم دي هغه ډېر زیات متاثر شوي دي. یو خوا زیلنسکي دی، ولادیمیر زیلنسکي، څوک چې د یوکرین صدر دی او داسې ښکاري چې هغه د یو څو میاشتو مهمان وي. د دې نه علاوه بنیامین نیتنیاهو د وزیر اعظم اسرائیل چې کوم دی هغه هم یو لوی متاثرینو په شکل کې مخې ته راغلی دی او د هغه چې کوم منصوبې دي هغه هم د ناکامۍ سره مخ کېدونکي دي. بل خوا داسې ذرایع دا وایي، مختلف اخبارات او مختلف ټي وي چینلز کې داسې راپورټ راځي چې ګنې په اسرائیل کې د نیتنیاهو خلاف ډېر لوی تحریک پیدا کېدونکی دی او په نیتنیاهو باندې د مختلف قسمه د کرپشن او دغه رنګ چې کوم دی د یعنې جنوساید کیسز شاید چې په ده باندې اپلای کړی شي او په ده باندې شاید چې په اسرائیل کې د اسرائیلي عدالتونو کې د دې کیسونو سامنه وکړي، مخه وکړي. یعنې د
دې زما د خبرې مقصد دا دی چې په مستقبل کې د وزیر اعظم نتنیاهو لپاره داسې غوره سیناریو مخې ته په نظر راتلل نه ښکاري. کتونکو دا چې کومه معاهده شوې ده، اګریمنټ شوی دی، د غزا د جنګ بندۍ اګریمنټ شوی دی، د دې مستقبل کې د دې د پایدار ساتلو جواز څه جوړیږي؟ آیا دا به پایدار وساتل شي او کنه دا په مستقبل کې مخې ته راځي؟ خو تر دې دمه چې کوم انفارمیشن دی هغه ما تاسو سره شریکو. دا د نننۍ ورځ تازه ترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اعجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.